سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو وروڼو ته. افغانانو دا وخت موږ په انګلستان کې مانچستر ښار کې ولاړ یو چې د دې سیزن د کرکټ 12 ټیمونو مقابله وه او کابل ایګل زموږ د افغانستان د افغانانو ټیم فاینل ته وتی و. فاینل خو ونه ګټلو خو الحمدلله فاینل پورې راورسېدو. نو دا یو ستر بری دی، یو ستر لاسته راوړنه ده چې زموږ د ځوانانو د لاسته راوړه. انشاءالله یو ځل یې مخکې هم ګټلی هم دی یو ځل، او دا درېیم ځل دی چې دې فاینل ته وځي. نو دا کرکټ یوازې داسې نه چې کرکټ دی، کرکټ کې ډېر میسج دی. زموږ ځوانان د غلطو لارو نه راوړي، نور کارونه چې غلط کارونه کوي د هغې نه راوړي. نو دا یو ډېر زبردست میسج دی زموږ. او بل زموږ دا ټولنه سره راغونډوي، نن دا ځوانان سره راغونډ کړي. ټولو ته مبارکي وایم، مبارک دي وې ته. او انشاءالله بیا وګټئ. سیکنډ ټیم راغی په انګلستان کې، او انشاءالله چې امید دا دی چې په آینده کال کې د خیر ښه وځلیږي. بیا دې ټولو ته مبارک وي. الله تعالی دې همیشه خوشحاله آباد لري افغانان ځوانان چې دغه شان دې لاسته راوړنې راوړي او په دې هېواد کې په انګلستان کې د خپل وطن هغه نوم روشن کوي، هغه نوم دنیا ته ښیي چې موږ الحمدلله افغانان یو، تاریخ لرو، مړانه لرو، قهرماني لرو. نو بیا دې ټولو ته بیا دې مبارک وي. سلامونه او نیکې هیلې. زه راغلی وم مانچستر کې نن زموږ د افغانانو د کرکټ فاینل و. نو دې کې مې شرکت وکړ. یو جهان مننه ستاسې چې ما ته هم دعوت راکړی و، د احترام نه، عزت نه. الله مو همیشه خوشحاله لره. او زه فکر کوم چې ته سلیمان صافی صاحب د 19 کلنو د کرکټ ټیم کپتان. نو دا ټول زموږ اتلان دي، د وطن بچیان دي، د یو جهان مننه د مینې محبت نه. نو ما ته یو ټرافي هم راکړه. نو بداب موږ ته پوهه چې دا داسې ځای لکه موږ چې د 2023 کال په انډیا کې ورلډ کپ چې هغه هم ګټي. او دا کینګ دی، او دا کینګ چې دی یوازې د بر وطن دی، د لر او بر کینګ دی.